السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو ادبي ملاقاتونو خپرونې ملګرو نه یو نړۍ مننه کوم چې په دومره قیمتي لنډ تنګ وخت کې شاعرانو ملګرو د پاره وخت وباسلی دی او د پښتونخوا په کوم یو ګوټ کې هم چې شاعر ملګري وي هغوی ته دوی ورځي او هغوی نه ښایسته شعرونه موږ تاسو لپاره ریکارډ کوي. ملګرو منې د یو معمولي وړوکې شان ویډیو غوښتنه کړې ده، نو راځم در سره خپل تعارف کوم. زما نام مدثر بانوسی دی، ادبي نام مې مدثر بانوسی دی، خپل نام مې محمد مدثر خان دی او ادبي عمر مې تقریبا 1.5 کال دی او خپل عمر مې 20 کاله دی او دې ټیم په اماراتو کې یم. اصل کې خپل کلی مې بنو دی او را بشم دې نه بعد به د شعر په لوري باندې راشم. زه یې فکر وړی سوال جواب ته یم، زه یې فکر وړی سوال جواب ته یم، زه خیر به خورې کېږم پرې وځم او د ژوند لار راته ازغي شوه چې قدم اخلم خوږېږم پرې وځم. د ژوند لار راته ازغي شوه چې قدم اخلم خوږېږم پرې وځم. راځم د غزل په لوري باندې مطلع عرض دی چې په داسې ښار کې چې اوسېږم لیونی به شمه، په داسې ښار کې چې اوسېږم لیونی به شمه، په یو او بل چې تل خرڅېږم لیونی به شمه. په داسې ښار کې چې اوسېږم لیونی به شمه، په یو او بل چې تل خرڅېږم لیونی به شمه. او شعر دی چې دلته چې اخلي ضمیرونه د دې ځینې خلکو، دلته چې اخلي ضمیرونه د دې ځینې خلکو، په دغې خلکو ډېر ځورېږم لیونی به شمه. دلته چې اخلي ضمیرونه د دې ځینې خلکو، په دغې خلکو ډېر ځورېږم لیونی به شمه. او بل شعر دی چې مکتب ته نه ځمه په لار کې راله بم ایښی دی، مکتب ته نه ځمه په لار کې راله بم ایښی دی، په هر قدم یریږم لیونی به شمه. مکتب ته نه ځمه په لار کې راله بم ایښی دی، په هر قدم یریږم لیونی به شمه. او مقصد چې ما مدثر بانوسی ستا او د وطن غمونه، ما مدثر بانوسی ستا او د وطن غمونه، او به مې خوري په ځان پوهېږم لیونی به شمه. ما مدثر بانوسی ستا او د وطن غمونه، او به مې خوري په ځان پوهېږم لیونی به شمه. داسې ښار کې چې اوسېږم لیونی به شمه، په یو او بل چې تل خرڅېږم لیونی به شمه.